داخلي اختلافاتو او عباس په اړه د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وضاحت. ذبیح الله مجاهد تازه څه ویلي او د عباس په تړاو یې کومې مهمې څرګندونې کړي. جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ذبیح الله مجاهد وایي اختلاف شته خو د جګړې تر سرحده نه او عباس د استراحت لپاره دوبۍ ته تللی. د اسلامي امارت ویان په دې ډله کې د خپلمنځي اختلافاتو زیاتېدو په تړاو BBC سره مرکه کې ویلي د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات شته خو د یوازې د نظر اختلاف دی او د جګړې تر سرحده نه دی. نوموړی وایي د عباس کورنۍ په دوبۍ کې اوسیږي د هغه د نیولو خبره نشته خو د استراحت لپاره تللی او ژر به بیرته وطن ته ستون شي. ذبیح الله مجاهد د عباس د ستغو څرګندونو په اړه ویلي د ستانکزي څرګندونې عادي خبرې دي خو د دوی مخالفینو ورته ډېر کمپاین ورکړ او ترې ناسمه استفاده یې وکړه. زموږ مشران د مرګ تر حده له اختلافاتو سره حساس دي. هیڅ یو یې نه غواړي چې خپلمنځي اختلافات رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو خو هیڅ اختلاف نشته. تر نوموړي وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې عباس په وطن کې دی او بهر ته نه دی تللی خو وروسته دغه خبره غلطه ثابته شوه او له دوبۍ څخه د ستانکزي او انتقادي غږ خپور شو. همداراز ښاغلی مجاهد وایي چې ستانکزی له کابله وتلی دی خو د راپورونو له مخې هغه د سراج الدین حقاني په همکارۍ له خوست هوایي ډګر څخه وتلی و چې دا مسله یوازې د هغه په کورنۍ پورې تړلې وه او د استراحت لپاره تللی دی. یوازې مخالفینو دې ته ډېر کمپاین وکړ او په غلطو ریپورټونو دغه خبره مخکې لاړه. نور هیڅ اختلافات نشته او اسلامي امارت ټول چارواکي هم نظره دي.